بیلتون او درد سره دواړه ولاړ حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ بیلتون او درد سره دواړه ولاړ بیلتون او درد سره قدر مجدونکو السلام علیکم و رحمت الله هله د چټول بلوغ او جوړ د چت په خلای کې وای دغه نغدې پیسې او دغه خوراکي مواد دا مونږ چا دې پر راوړي دي دا ویډیو کې مونږ سره وګورئ راځئ بیلتون او درد سره دواړه ولاړ لیدونکو دغه ځوان مو تاسو مخکې هم کتلی وي چې په همدغه ځای باندې پروت ده سلیندونه بیا دغه ځای جوړ شوی ته هماغه چې مونږ ویډیو کې اخیستی هماغسې پروت دی تاسو به یې د خپې وګورئ ځوان سړی خدای پاک دې حال ته رسولی خپې داسې نری نری شوي قدرمن لیدونکو بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د دغه معیوب ورور سره همکاري وشوله هغه ورونو او خویندو چې همکاري کړي او کم او که زیاته کور یې بدن الله د اجرونه ورکړي خوراکي مواد مو ورته راوړل کومې پیسې چې موږ سره نغدې پاتې شوې 1000 افغانۍ دي دا به هم دوی ته شمارو او نغدې به ورکوو روغ صحت رښتیا هم بدشهي ده خو هغه څوک یې په قدر پوهېږي لکه دغه ځوان چې ګوري په کټ باندې پروت هېڅ دې کار نه ده رښتیا ووایي چې روغ صحت بدشهي ده که نه بالکل بدشهي ده که روغ صحت دې نه وي هېڅ به د ژوند نه خوند به نه اخلي خوند به ډېر وي کله مې چې دغه ماشوم نه پوښتنه وکړه هغه ورځ باندې چې تاسې ولې مزدوري نه کوئ وایي پلار مې شل په کار کې راته پروت ده څوک یې وکړي زه خو وتلی نه شم همدغسې وه که نه ته مزدوري نه شي کړی د دوی درد د دوی مشکل تاسو لیدلی وو ګډ یې دردولي وو بیا هم یادونه کوم چې دغه ورور خپله بچیان لري دواړو خپو باندې شل ده او معیوب ده هغې تر څنګ یوه ورېندار ورته وایي او ورور مېرمن ورته وایي هغه هم کونډه ده یتیمان ورپاتې دي یو سخت امتحان ده الله پاک دې په هر چا باندې اسانه کړي بعضې ورونو او خویندو چې همکاري کړې وه مواد مالته ورته کېښودل او نغدې پیسې چې پاتې 1000 افغانۍ دغه ورته شمارم دوی ته یې ورکوم دا د 1000 دا د 2000 احترام باڼه واړه ولاړ حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ خشوله شو که روپۍ کومه سوه شو ډېره خشوله شوې دا چا ته ورکوې دا روپۍ اوسه پلور به چی به وکړي نن د بلې پر وړي نوره قرضوړو ته به یې ورکړي قرضې ته نشته څومره criado i miaștei e ci e bar criado nu reci caridi خدای مې ربونه انشاءالله هغه یو اندازه ګزاره به وشي وړه غوړي لوندبلې موږ تر وړې دي قدرمن لیدونکي دغه تاسو امانتونه ورته ورسېدل هم خوراکي مواد هم نغده الله پاک تاسو ټولو ته اجرونه درکړي کور موادان هغه چا چې کومکونه او مرستې کړي دي څه ویل غواړي هغې دپاره بعض چا چې مو سره کومک کړی دی ته د الله پاک یو په سله دا بدلا ور وګرځوي په مونې قرضې دي پورونه دي زه به دا په سپکې کم دې ته به ویر کم دې خلکو سره د الله پاک ښه ویر کړي الله پاک د نیکۍ ویر کړي الله پاک د اجرونه ویر کړي الله پاک دې دین په دنیا په بدلا ویر امین بیا هم ډېره مننه ورونه او خویندو چې تاسې په سخته ورځ کې زما دغه معیوب ورور ته لاس ورکړلو دا مو راپورته کړلو کور مودان الله دې اجرونه درکړي خوشحاله اوسئ یو خوا ته سړی خفه شي له بلې خوا ته خوشحاله شي چې الحمدلله با احساسه ورونه او خویندې شته چې همکاري کوي او مرسته کوي د بلې خوا په وطن باندې او په هېوادوالو باندې سړي زړه درد وکړي چې موږ په کوم یو حالات کې قرار لرو بیا هم د ټولو نه ځانګړې مننه کور مودان دا خپرونه پای ته رسو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ هجوم د کرغو مې مرۍ ټیټ کړي
هجوم تکریغو می مری ټټکړي هجوم تکریغو می مری ټټکړي د یاد داس کوي باډ ولا هرس د یو دې د زړه په غاړه ولاړ هرس د یو دې د زړه په غاړه